آیا پوهیږئ چې د انسان په ورځني ژوند کې کرکیله څومره اغیز لري؟ آیا می دانید که زراعت شما منبع عایداتی مواد خام است؟ څنګه کولی شئ ښه کرونده ولرئ؟ چگونه می توانید زراعت و مالداریتان را عاری از امراض و آفات طبیعی بسازید؟ دا او د دې ته ورته پوښتنو ځواب مو په کرکیله خپرونه کې د هیواد له مشهورو کارپوهانو واورئ. در برنامه زراعت از کارشناسان و متخصصین زراعتی خواهیم شنید که چگونه زراعت پیشرفته و عصری داشته باشید. کرکیله زراعت بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو د کرکیلې خپرونې ډیرو زیاتو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې ټول به راته رک روغ خوښ خوشحاله او د ژوند په چارو کې به برلاسي واوسیږئ. محمد شریف همت درته یو ځل بیا د کرکیلې خپرونې سره حاضر شوی یم. نننۍ خپرونه مو هم دوه برخې لري. په لومړۍ برخه کې مو درته مرکه چمتو کړې ده او په دوهمه برخه کې تاسو ته مقاله لرو. په لومړۍ برخه کې په دې غږېدلي یو چې د ساقې یا ډډ خرابېدل د څه ستونزې نښه ده. په لومړۍ برخه کې درته د نباتي ناروغیو پر دوام ځینې پوښتنې وړاندې په لومړۍ خپرونه کې ځواب شوي وي او ځینې پوښتنې بیا په دغه خپرونه کې ځوابیږي. د ساقې یا ډډ خرابېدل د کومې ناروغۍ نښه ده؟ د ریښو ناروغۍ څنګه پیژندل کیږي؟ هوا او رطوبت د نباتي ناروغیو په خپرېدو کې څه رول لري؟ ککړه هوا څنګه نبات ناروغوي؟ اوبه ورکول څنګه د ناروغیو سبب کیدای شي؟ حشرات د نباتي ناروغیو په انتقال کې څه رول لري؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو د کابل پوهنتون له ډېر قدرمن استاد پوهاند غلام رسول فیضي صاحب څخه کړي دي او هغې راته ځوابونه ویلي دي. په ګډه سره همدغه مرکه اورو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسې له وړاندې پوهېدلی، موږ د نباتي ناروغیو پیژندنې موضوع ټاکلې وه. قدرمن استاد پوهاند غلام رسول فیضي صاحب را سره په خپرونه کې وو. نن دوهمه برخه ده او په دوهمه برخه کې مو هم ځینې پوښتنې چمتو کړي دي. هغه به استاد محترم نه کوو. استاد محترم، تاسې بیا هم ستړي مه شئ او بخیر راغلی. مهربانی، سلامت، ما در خدمت شما. لطف کردین. خوشحال هستم که بازم شما را داریم و صدای ما را از طریق رادیوی وزیر شما هموطنان ما میشنوه. ډیره مننه استاد محترم. نورې پوښتنې خو مو وړاندې په لومړۍ برخه کې کړې وې. د ریښو ناروغۍ څنګه پیژندل کیږي؟ موږ په ځینې ناروغیو باندې خبرې وکړلې چې د پاڼې ژیړوالی یا د ډډ خرابوالی دغه ناروغۍ وې چې موږ لیدلی شولې. د ریښو ناروغۍ څنګه پیژندلی شو؟ مهربانی، لطف کردین. راستی هم مشکل است تشخیص از که بفهم آدم که ریشه ها چطور مورد عمل کرده. وقتی که شما طور ناگهانی پژمردگی رو میبینید، در فکر ازی باشین که حتما ریشه متضرر شده و یا انساج انتقالی که ما در برنامه اولی شما قسمت دو تذکر دادم که پاتوژن‌های نباتی یا عاملین امراض نباتی که در خاک زندگی میکنن و از طریق خاک انتقال میافن، عمدتاً از طریق ریشه انتقال میافن، یا ریشه های کوچک یا ریشه های مویک مانند یا ریشه های کوچکی که وظیفه اصلی جذب آب مواد غذایی داره، اونا را مورد حمله قرار بدن. وقتی که اونا مورد حمله قرار گرفت، علائم چه وقت تشکیل میشه؟ زمانی تشکیل میشه. متاسفانه زمانی تشکیل میشه. علائم هم بالا زمانی میبینیم که ریشه از بین رفته، نبات پژمرده شده. بر از او حالت ما واقعیتش چیز کردن نمیتونیم. و دیگه ای که ریشه چطور مورد حمله قرار گرفته، قسمت پایین ساقه، مثلا از سبزی ها آزار کنیم، شما قطع کنین، همین نسج زایله ما در برنامه اولی هم بر شما تشریح کردیم. قسمت وسطی یا قسمت داخلی رو به نام نسج مردم یاد میکنن که وظیفه انتقال آب یا ویسالای زایله آب و مواد غذایی انتقال میده. او را اگر شما به شکل مایل ساقه را قطع بکنین، شما بسیار واضح رنگ نسواری رنگ با اون میبینین. اگر رنگ نسواری رنگ دو دیدین، بفهمین که اونمو حمله امراض قارچی است که در ریشه حمله کرده و از طریق ریشه داخل شده، انساج انتقالی را از بین برده. و پوستگی خود ریشه وقتی که بالا کنین، ریشه کاملا شما میبینین که پوسیده شده. یک چیز بسیار مهم دیگر که میخوایم برای دقیقین خود بگویم،
اما قسمتی که ریشا پوسیده شده باشه خاکش بوی نامطبوع میده، بوی ناخوشایند می داشته باشه. یعنی خودش قسمت پایان خاک، چون ریشه هر چیز پوسیدگی بوی نامطبوع داره، هر چیز پوسیدگی وقتی که ریشه پوسیده شد اونم قسمت بیخ خاک حتما چه داره، و اگه بوی کنم بوی نامطبوع دارم، باز میفهمن که باید بفهمن که این ناشی از پاتوژن‌های یا عاملین خاکزیست که ریشه رو مصرف ساخته و ریشه رو پوسیده ساخته و ریشه رو فاسد ساخته. مننه استاد محترم. هوا او رطوبت د نباتي ناروغیو په خپرېدو کې څه رول لري؟ که موږ په دې باندې خبرې وکړو چې آیا شته داسې ځینې ناروغۍ چې د هوا د لارې دی انتقال شي نورو نباتاتو ته یا نورو بوټو ته؟ سوال بسیار خوب است. بله محیط یا بگوییم که فضای بیرونی نبات مستقیما بالای رشد و نموی، هم بالای رشد و نموی نبات تاثیر خود داره، هم بالای رشد و نموی امراض ساری تاثیر خود داره. مثلا رطوبت زیاد، زمینه زیر مساعد مثل برای بکتریا و قارچ که سپور بکتریا و ببخشن حجره بکتریا و سپور قارچ در موجودیت رطوبت کافی میتونن جوانه بزنن، جرم تیوب تشکیل بکنن و او را داخل حجرات میزبان شوی رشد از او بسازد، تحصیل میبخشن، در صورتی که خاک تهویه نباشه. تعداد زیاد از امراض ماست، امراض قارچی و امراض بکتریایی که سپورایشان هم آب زیستن هم هوازیستن. هوازی به این معنا که توسط جریان هوا اینا انتقال. همین محیط کمیل از یک ما شما صحبت میکنیم با میلیون سپور قارچ وجود داره، در این محیطی که ما شما هستیم با میلیون حجره بکتریا وجود داره، با میلیون ذرات ویروسی یا پارتیکل های ویروسی قرار داره. مثلا در امراض انسانی یک نفر عدسه میزنه میگه یک ماسک باید پوشیده باشی یا دست در رویت گرفته باشی، چرا وقت عدسه میزنی چقدر از این ویروس از دهان خودت خارج میشه و طرف مقابل تا در صورتی که ضعیف باشه مصاب میسازه. تعداد زیاد از اسپورای قارچ، تمام اسپورای قارچ عمدتاً که هوازیستن، از طریق هوا انتقال میکنن، هوازیستن از طریق آب ملوث، آب آلوده، آب پاشی، باران که میشه. مثلا برگایی که در قسمت بالاست بکتریا رو داشته باشه رو انتقال میده در برگای پایین و زمینه انتقال از در داخل انساج نباتی مساعد میشه و مساویت بود. ډېر ښه ژوندی مثال مو ورکړ. انساني ناروغۍ مو هم ذکر کړلې چې ځینې وخت د هوا د خرابوالي له وجې حتی انسانان هم ناروغه کېږي. استاد محترم اوس که دا خبره وکړو چې مخکې په هوا او رطوبت باندې خبره وکړلې، ککړه خاوره څنګه نبات ناروغوي؟ لکه په هوا موږ خبرې وکړې د هوا د لارې وایرسونه انتقالیږي یا ځینې نور مرضونه سره انتقالیږي. اوس ککړه هوا ته، البته ککړې خاورې ته راځو، دا څنګه یو نبات ناروغوي؟ مهربانی، در برنامه اول شما من کمک ذکر کردم که خاک آلوده، خاک ملوث زمینه انتقال امراض ساری را یا پتوژن‌های نباتی را مساعد میشه. در او برنامه من ذکر کرده بودم که قارچا، بکتریا و ویروس ها یک مرحله زمستان گذرانی دارن. مثلا در زمستان فصل نموی نیست، یک مرحله پارازیتیست، یک مرحله سپروفیتیست، یا بگویم که یک مرحله که توسط که پتوژن‌های نباتی یا عاملین امراض نباتی حجرات زنده را مورد حمله قرار میده و غذای خود است به دست میاره، و یک مرحله است که اونا دیگه میره به حالت رکودی. قارچا به خاطر که زنده بانن، به خاطر که بقا داشته باشن، اینا ساختمان‌های اسپوری رکودی را که در مقابل شرایط ناگوار محیطی، چی خاک، اسیدیتی خاک، رطوبت خاک، سردی خاک، اینا از خود نشان میده در خاک زندگی میکنن. و یا در بقایای نباتی که مثلا ما شما حاصل آور داشتیم، حاضر بقای نباتی میمونه، ریشی نبات و قسمت کنده ساقی پایینی، اگر مثلا در غلات بگیم در میوه خو درخت است، وقتی که برگا ریخت اکثرا در روی برگایی که در زیر کمتر اتفاق مفته که دیاقین برگای زیر درخت ها را جمع بکنه و او را از ساحه دور بکنه. این منبع بسیار خوب ملوث ساختن یا آلوده ساختن خاک هاست که از طریق خاک باز اینا حتی
ما قارچ گفتیم بکتریا میتونه که زمستان در بقای نباتی در خاک سپری بکنه. حتی ویروس ها و در این زمان نیماتودا خودشان خاک زیستن، خانهشان هم خاک است، زندگیشان هم خاک است و از طریق خاک زمانی که ما نبات چه میکنیم، غرس میکنیم یا کشت میکنیم، از طریق خاک میتونن که ریشه های نبات ها مساب بسازه و به شکل میتونه به سر تا سر نبات در صورتی که به شکل سیستمیک چی بکنه نبات مورد حمله قرار بده و باعث خشک شدن یا باعث از بین رفتن نبات شد. ډیره مننه استاد محترم. ډیر اوریدونکو شاید په دې باندې وپوهیږي چې د نبات لپاره درې هغه کلیدي شیان چې کوم دي هغه اوبه، خاوره او هوا ده. موږ په دې باندې خبرې وکړې چې ځینې امراض د هوا د لارې نباتات ته انتقالیږي او له بل نه بیا مو په خاوره خبرې وکړلې. اوس که راشو دغه د اوبو خبره وکړو چې اوبه ورکول څنګه د ناروغیو سبب کېدلی شي. موږ زیاتره وخت وایو چې اوبه یو حیاتي ماده ده، نه یوازې د نباتاتو لپاره بلکې د انسانانو او حیواناتو لپاره هم ده. آیا داسې یو حالت شته دی چې اوبه ورکول د هم د نبات د ناروغۍ سبب وګرځېږي؟ بسیار خوب. بله شاید برنامه های مختلفتان استادای معین صحبت کرده باشه در رابطه با آبیاری، نقش آبیاری، ولی اگر ما خود انسان ها اگر مثلا گفتن که روز 1 لیتر 2 لیتر آب بخوریم بسیار خوب است. اگر ما روز 50 لیتر آب بخوریم از پیش ما چی جور میشه انسان. اگر حیوان ما به این شکل از اندازه معینش آب بتیم از او خودش چی جور میشه. به این شکل هر نبات از خود آبیاری معین خود داره. اگر از اندازه معین ما مقدار آبیاری رو زیاد بسازیم، غرقاب بسازیم، غرقاب کردن یک طریقه از بین بردن عاملین امراض نباتی است. چی وقت؟ در وقتی که نبات وجود نداره که ما شما زمین غرقاب کنیم. ولی اگر نبات وجود داشته و زمین غرقاب کردی خب نبات تنفس داره از طریق ریشهاش باید تهویه صورت بگیره، باید از طریق ریشه ها تنفس بکنه، ساقها تنفس بکنه. وقت غرقاب کردیم زمین عدم شرایط مناسب برای رشد نبات مساعد ساختیم و در عین زمان برای چی؟ برای انتقال پتوژن‌های نباتی یا عاملین امراض نباتی هم مساعد میشه. آب آلوده مثلا اکثرا حوض ذخیره، خود آب ذخیره پیشتر هم ذکر کردیم در برنامه قبلی شما بخیر هم ذکر کردیم که تعداد زیاد از پتوژن‌های نباتی در هوا وجود دارد. ما گفتم به میلیون حجره بکتریا و سپور قارچ و ذرات ویروسی. در این شکل میتونه که آبها را یعنی عاملین امراض نباتی آلوده بشه. وقتی که توسط آب آلوده ما نبات خود چیپ کردیم، آبیاری کردیم، خب ما شما انتقال دادیم این پتوژن‌ها را توسط دست خود ما به نبات راهنمایی کردیم و بالاخره باعث پوسیدگی ریشه ها میشه. ډیره مننه استاد محترم. درنو اوریدونکو، تاسې د همګړۍ له حریت راډیو 88.5 FM څخه د کرکیلې خپرونه اورئ. اوس که راشو استاد محترم، حشرات موږ بکتریا ذکر کړله، وایرس مو ذکر کړه، خاوره، هوا، اوبه، دا شیونه مو ذکر کړله. یو بل شی چې ډیر مهم دی او شاید مهم هم واوسیږي، حشرات د نباتي ناروغیو په انتقال کې څه رول لري، یا آیا دوی په دغه کار کې یا د ناروغیو په انتقال کې لاس لري او که لري تر کومې اندازې پورې؟ علاوه که حشرات خودشان باعث آفت میشه برای نباتات، تغذیه میکنه از ساقه، تغذیه میکنه از میوه، تغذیه میکنه از برگ، تغذیه میکنه از مواد داخلی حجرات نباتی. در عین زمان این تعداد حشرات میتونه که عاملین امراض، عمدتاً امراض ویروسی را و امراض بکتریایی را یا بگیم ویروس و بکتریای نباتی را میتونن که امراض خود انتقال بدن. خب ویروس چطور انتقال میتن؟ مثلا حشره برای طور واقع شد که یک نبات ما مریض است، مصاب است به مرض، در نساج رو تغذیه کرد، به چند شکل تغذیه میکنه، تقریبا به 3-4 شکل. مثلا تغذیه بسیار کوتاه از قسمت انساج اپیدرمیس تغذیه میکنه، اما حشره خود نمیفهمه که ما چی را میخورم. او خوب کوشش میکنه که شیرین نباتی را
داخل وجود خود بسازه، برش تغذیه بکنه. ولی در عین زمانی که شیرین نباتی را تغذیه میکنه، داخل شیرین نباتی ویروس های مختلفه که وجود داره چون نبات مصاب است، مصاب به ویروس است، او را همراه خود میگیره در سیستم دهن خود، مثلا صرف در قسمت دهن خود استالیت. وقتی که این حشره از اینجا پرواز میکنه، مثلا بر 5 دقیقه تغذیه کرد، از اینجا پرواز کرد بالای یک نبات سالم دیگه، بالای نبات سالم شش، باز که تغذیه کرد، اینمی ویروسایی که توسط سالیت گرفته شده از جریان تغذیه، این دوباره انتقال میکنه برای چی؟ برای نبات دیگه. چند نبات ممکن در ظرف 10 دقیقه در چند نبات اگه مراجعه بکنه، این ویروس انتقال یافته می باشه. این شکل چیز غیر پایدار است، شکل وقفه‌ای. شکل دیگه انتقال ازی به شکل نیمه پایدار است. نیمه پایدار به این معنی که تغذیه‌شان کمک دوامدارتر است و این میره در سیستم هاضمه‌اش داخل میشه. این برای یک مدت زیادتر آلوده باقی میمونه، یا بگیم این حشره ملوث باقی میمونه که میتونه تعداد زیاد از نباتات چه بکنه، مصاب بسازه، امی ویروس انتقال بده. نوع دیگه ازی پرسیستنس است یا انتقال پایدار است. در انتقال پایدار دو شکل داره، یکی تکثیری، یکی غیر تکثیری. در سیستم هاضمه حشره انتقال میکنه و برای تا زمانی که حشره زنده است، حتی بعد از اینکه حشره تخم گذاری بکنه، حتی حشره جدید هم به وجود بیاد، او ملوث با همو ویروس میشه. شکل تکثیری چیست که در داخل وجود خود حشره این ویروس ازدیاد میفته و زمینه انتقال فوق العاده مثل چی میکنه؟ وقتی که با این مثلا در انساج فلویم، از انساج فلویم گرفت شیره، پس دوباره روی برق قرار میگیره، روی ساقه نازک قرار میگیره و سایلیتش به انساج فلویم میرسه. تمام ویروس ها را یا ذرات ویروسی را در داخل انساج فلویم داخل میکنه و نبات جدید، نبات که سالم است، مصاب میشه. ډیره مننه استاد محترمه. بزګر څنګه کولی شي ناروغۍ په لومړیو پړاوونو کې وپېژني وړاندې له دې چې دغه ناروغۍ تکثیر وکړي یا ډېرښت وکړي په نورو نباتاتو ته ورشي؟ داسې کومه لاره چاره شته ده چې بزګر دې په دې وپوهېږي چې دغه نباتات زما په ناروغۍ باندې اخته شوي دي، وړاندې له دې چې نور نباتات ونیسي باید زه یې مخنیوی وکړم؟ بسیار خوب. این خب برای دهقان راستی هم بسیار مشکل است که بفهمه، ولی ما چند کلمه در رابطه با تشخیص چطور میتونه تشخیص بکنه که نباتش مریض است. اول مثلا اگه باغ داره یا پالیز خربوزه داره یا تربوز داره یا کدو داره یا مزرعه یا کرد بادنجان رومیز یا کچالوس، اول از یک فاصله امی مزرعه خود از فاصله 20 متر و 30 متر ببینه که مزرعه ازی کدام حالت داره، حالت نرمال داره، حالت غیر نرمال داره، داغ‌ها وجود داره. هدف ما از داغ‌ها رنگ‌های زرد است، رنگ‌های زرد وجود داره، در مجموع نداره. مثلا باغ است، از دور میبینه که باغ ما حالتش چیست. بعد از او در فاصله 10 متری رو ببینه، باز بعد از او زیر هر درخت بره. زمانی که زیر هر درخت، مثلا اگر در باغ بگیم زیر هر درخت رفت، خب این درخت کدام قسمت برگای ازی زرد است، کدام قسمت برگای بالایی، برگای وسطی، برگای پایینی، برگایی که طرف هفته است، برگایی که طرف سایه است. اینا باید تشخیص بکنه کدام برگا زرد است. باز ذکر تشخیص کرد، باز ببینه که آیا در روی برگا داغ، زخم، لکه وجود داره، در روی میوه داغ، زخم، لکه وجود داره یا نه. باز که اینا را دیدن در قسمت کردای بادنجان رومی و کچالو و نباتات کدوییان که بسیار مهم است، خربوزه، تربوز، کدو، انواع مختلف کدو، که مزرعه خود ببینه که آیا پشمردگی وجود داره. کم اتفاق میفته در حالات اپیدمیک استثناست. کم اتفاق میفته که تمام مزرعه کاملا پشمرده شود. وقتی که کم اتفاق میفته که تمام مزرعه کاملا زرد شود. کم اتفاق میفته که در مزرعه تمامش یا درختها تمامش از بین بره. مرض این کار نمیکنه. هدف از مرض که میگم اینجا امراض ساریش است، قارچ،
باکتریا نیماتود ویروس است. اگر مواجه شد با یک کردی که او تمامش کاملا پژمرده شده و خشک شده، بوزو در فکر مواد کیمیایی قارچکش و باکتریاکش و نیماتودکش اینا نره، به طرف ازی بره که چی باعث شد؟ سردی هوا، ژاله یا عامل محیطی دیگه. اگر باز دید که نباتات معینش همچه علائم مثلا داغ‌ها و لکه ها بعد از تشخیص که تشخیص بکنه که تغییر رنگش ناشی از فیزیولوژیک است، غلط عناصر است، ایناست، یا از تاثیر امراض ساری است. باز اگر از امراض تشخیص کرد که ناشی از غلط عناصر نیست، غلط عناصر هم در برنامه اولش ما گفتم در غلط عناصر بسیار متوجه باشه که تشخیص بکنه که برگای که اول تشکیل شده، برگایی که سابق تشکیل شده او زرد است، یا برگایی که جدیداً تشکیل میشه او زرد است. چرا یکی به دیگه باز استفاده کردنش زیای پول، زیای وقت است. بازی که تشخیص کرد که خب این داغ‌ها، این لکه‌ها ممکن است که ناشی از امراض قارچی باشه، باز بهتر است که بره به طرف دیگر راه وجود نداره، در این حالت راه وجود نداره، بره به طرف مواد کیمیایی. متاسفانه دیاقین ما از دکاندارایی که خریداری میکنه برای استفاده از مواد کیمیایی برای مبارزه با امراض، اینا چی میکنن؟ اینا یک ماده کیمیایی که مثلا در می هفته استفاده کرد، 20 روز بعدش باز این ماده کیمیایی استفاده میکنه، باز 40 روز بعدش باز این ماده کیمیایی استفاده. این نادرست است. چرا نادرست است؟ ضرر از چیست؟ ضرر از است که اول خو تعداد زیاد یا مقدار زیاد موادی که میره استفاده کردن، باز پسانتر اگه شما کدام سوال داشتین در این مورد ما بر شما بحث خود کردم، ضرر برای محیط است. دیگه ای که یک نوع ماده کیمیایی را استفاده مکرر باعث میشه که اونمو قارچ، اونمو باکتریایی که نبات ترمساب ساخته نژادهای جدید تشکیل بکنه، نژادهای جدیدی که در مقابل اونمو ماده کیمیایی اولی که استفاده کنه مقاومت از خود نشان میده. یه مثالش هم براتون میگم، مثلا در باکتریا شکل الفار ما به خود میگیره. اکثرا از بحث ما شما جدا میشه و خیر است، خوب است که آدم یاد بکنه. اکثرا ما پیش دکتر که میریم کدام تکلیف گلودردیس یا تکلیف میکروبی دیگه است، بر ما آنتی بیوتیک سفارش میکنه. مثلا 12 دانه آنتی بیوتیک سفارش میکنه که دوزش است. ما شما 3 دانه از آنتی بیوتیک کپسولش میخوریم، جور میشیم، باز ختم میکنیم. یک هفته بعد، 2 هفته بعد، 3 هفته بعد، پس دوباره ما شما چی میشیم؟ با عین مرض مبتلا میشیم. علتش چیست؟ علتش چیست که با عین مرض مبتلا میشیم، باز این دفعه 40 دانه آنتی بیوتیک هم که بخوریم کمتر اتفاق میفته که موجود شیم. علتش چیست؟ علتش چیست که اونمو پاتوژنی که در وجود ما قبلا حمله کرده بود، او مقاومت در مقابل از این دوا پیدا کرده، چون مقدار کم استفاده شد او بلد شد، او فهمید که این دواست، در مقابل از او نژاد جدید خود تشکیل میکنه که نژاد جدید تشکیل که دوا برای فایده نمیکنه. از او خاطر عین شکل در نباتات هم است. در نباتات هم باید مواد کیمیایی تغییر پیدا بکنه و به اندازهای معینش در زمان معین استفاده شد و تشخیص درست صورت بگیره. استاد محترم، وقایوي تدابیر د ناروغیو د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې څه ارزښت لري؟ که موږ ووایو ځینې انساني ناروغۍ هم داسې شته ده چې موږ کله انساني ډاکټرانو ته موږ ځو، هغوی وایي چې وقایه تر درملنې غوره هم تمامېږي او اسانه هم تمامېږي. دلته وقایوي تدابیر د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې څومره رول لرلی شي او تر څومره مثبت دی؟ بسیار خوب، گپ بسیار نیک است. در امراض نباتی هم چیزی که بسیار زیاد مهم است وقایه است که باید ما تدابیر وقایوی را نسبت به تدابیر درمانی یا تداوی بیشتر بسازیم. مثلا تخم سالم، مثلا استفاده از یک ورایتی مقاوم تزریق شده باشه در جریان فصل نمویی، خاک سالم، خاک پاک، بخای نباتی رو باید دور بکنیم. گپ بسیار عمده و مهم، گیاه ارزه باید از قبل دور شود. گیاه ارزه یک منبع بسیار مهمه یا ذخیره‌گاه بسیار مهمه این پاتوژنای نباتی یا عاملین امراض نباتی، کنار ما از بین بریم. تغذیه درست این شکلی که در انسان است، او شخصی که ویتامینش کافی باشه، میوه به قدر کفایت بگیره،
پروتئین به قدر کفایت بگیره، عناصر ضروری برای وجودش به قدر کفایت بگیره نسبت به او شخصی که امی عناصر به اندازه کمتر میگیره یا نسبت ضعف اقتصادی نمیتونه بگیره، او کمتر به مرض مصاب میشه. به این شکل اگر ما نبات خود تقویه کنیم، تقویه از طریق چی میشه؟ از طریق زمین میشه. زمین حاصلخیز باشه، شما مواد غذایی رو اضافه بکنیم، عناصر کم مصرف اضافه بکنیم، یا حتی در جریان فصل نمویی از استفاده بکنیم از عناصر به شکل محلول جور بکنیم، پاش بتیم روی برگا، این خودش نبات تقویه میکنه، نبات مقاومت از خود حاصل میکنه. و در عین حال در برنامه اول شما به خیال من گفتم که از تخمای تزریق شده، و اگر تخمای تزریق شده نباشه خب بهتر است که به خاطر که از شر امراض، عاملین امراضی که در خاک زندگی میکنه، در بقایای نباتی زندگی میکنه، از شر از خلاص شیم. خب بهتر است که تخمای خود ما همراه آب گرم، آب جوش نه که تخم از بین میره، جوانزریش از بین میره، 49 درجه سانتیگراد آب گرم برای 5 دقیقه 10 دقیقه بگذاریم، پس بکشیمش خصوصا و بعد از ما استفاده بکنیم، جوانزریش هم از بین نمیره. تعداد از قارچهایی که تخم زیستن، این برای تخم زیسته، ولی او تعدادی که باز خاک زیستن، برای از او باز بهتر است که، یعنی که در خاک زندگی میکنن، برای از او باز بهتر است که ما تخمای خود همراه قارچکش‌های مختلف چی بکنیم، معامله بکنیم، بعد از کش بکنیم، انشالله باز نباتشان از مصابیت معاف میشن، یا بگوییم که نبات سالم به وجود خواهد آمد. ډیره مننه استاد محترم. کرنیز درملم ډیر ځله یاد کړل، ډیر ذکر شول. اوس که راوشم دغه کرنیزو درملو باندې خبره وکړو چې د کرنیزو درملو ناسم استعمال کوم زیان لري، هغه مهم تاوانونه چې که چېرته خدای نخواسته زموږ یو دهقان لور دغه کرنیز درمل ناسم استعمالوي، دی به کوم زیانونه وویني؟ پیش از اینکه سر استفاده نادرست مواد کیمیایی صحبت بکنیم، یک خواهش ما از مقامات صالحه به خصوص از مسئولین وزارت زراعت است که همین تمام شرکت هایی که در افغانستان وجود داره و ادویه کیمیایی را از بیرون وارد میکنن، یک بار چک شوه از طریق ریاست حفاظ نباتات وزارت زراعت، چک شوه، تحت کنترل شوه. تعداد زیاد از شرکت های ما یا تعداد از مردم ها وجود دارن که مواد کیمیایی را از بیرون میارن که اونا در او کشورها ممنوع است، در کشور ما صادر میشه، یا فرمایش میدن مثل دوای که برای امراض انسانی استفاده میشه. متاسفانه مردم ما برای کمپانی های خارجی میگه اکتیف انگریدینتش یا ماده مؤثریش کمتر بساز، قیمتش پایین کو، برمانون کو. ماده کیمیایی را استفاده چک شوه، کنترل شوه که ماده مؤثریش با اندازه معینش باشه. این بخش وظیفه دولتی است که باید انجام شود. پیشترم ذکر کردم که مواد کیمیایی مکرر، یک ماده کیمیایی به تکرار استفاده ازی در مقابل در مقابل این ماده کیمیایی اونمو قارچ، اونمو باکتریا از خود مقاومت نشان میده، یا بگیم استرینا یا نژادهای جدید تولید میکنن یا با وجود میارن که دیگه او ماده کیمیایی چی نیست، یک ضرر استفاده از مواد کیمیایی است. دیگه استفاده زیاد از مواد کیمیایی ضرر به خود نبات است، سوختگی رو به وجود میاره. مثلا دهقان میفهمه کدام ماده کیمیایی در کدام تایم، اکثر دهقان میبینید در چاشت روز ماده کیمیایی استفاده میکنه، سوختگی رو بار میاره. ماده کیمیایی یا سوپ استفاده میکنه که بعد از سوپ، یعنی ساعت 9 بجه بعد از او هوای گرم میه، هوای گرم خودش باعث سوختگی، یک ضرر اضافگی بر نبات است. در عصر زمانی که هفته و در حال نشستن است، دیگه به تعقیبش گرمی نیست، در اون زمان مواد کیمیایی استفاده شود که باز تاثیرش پایا باشه برای چی نبات. دیگه استفاده زیاد از مواد کیمیایی آلودگی محیط است. اول کسی که استفاده میکنه متاسفانه زیاد جاها دیدیم که بدون از اینکه لباس محافظتی را او شخص در خود داشته باشه، مواد کیمیایی زراعتی استفاده میکنه که این مواد کیمیایی سرطانزاست، سرطان به وجود میاره و محیط آلوده میسازه. از مواد کیمیایی که از میوه رویش مقدار مواد کیمیایی وجود داشته باشه،
حشرات استفاده که بر حشرات ضرر داره، حیوانات استفاده بر حیوانات ضرر داره. و یک قصه خودم میکنم، یک وقت در سوریه رفته بودیم، در یک گرین هاوس بانجانی میکش کرده بودن و داخل گرین هاوس آنقدر رطوبت بلند بود و گرمی هم بود، آنقدر رطوبت بلند بود. یکی از سوالای ما به از اونها بود، ما گفتم که شما در این رطوبت بلند از این گرین هاوس یا گلخانه ایده شما تولید کردید تو بانجانی های سلام. گفت ما زیاد مواد کیمیایی استفاده میکنیم. ما گفتم مواد کیمیایی خب برای صحت انسان ضرر داره. هر ماده کیمیایی یک وقت معین داره که برای 20 روز باید از اون میوه استفاده نشه. گفت ما ایره به امارات متحده عربی روان میکنیم. یعنی استفاده از مواد کیمیایی از ضرر دیگهش ایست که مثلا شما که استفاده میکنین باید تایم داشته باشه برای مردم بگین که از این درخت ما استفاده نکنی، یا وقتی که محصول جمع میکنی خودت برای 20 روز بعد 5 روز نظر به هر ماده کیمیایی در پشت لیبلش نوشته است که تا چه وقت این ماده از میمونه، از این باید استفاده نشه. میفهمین چی تاثیر داره؟ در پشت هر ماده کیمیایی LD50 نوشته است. LD50 مثلا 4000 میلی گرم، 5000 میلی گرم، مثلا 6000 میلی گرم. LD50 نظر به کیلو وزن کیلوست. مثلا وجود ما شما مثلا 70 کیلوست. اگر ما یک ماده کیمیایی استفاده کنیم که ماده کیمیایی از مواد غذایی استفاده بکنیم که بقای مواد کیمیایی را داره، اگر او LD50 مثلا 5000 به طور مثال میگم 5000 میلی گرم باشه، متاسفانه سیب را استفاده میکنیم، بادرنگ را استفاده میکنیم، بانجانی را استفاده میکنیم، در صورتی که مواد کیمیایی در یوز پاش داده شده، خوازیز پاش داده شده، متاسفانه پاش میتن. متاسفانه در افغانستان اگرچه میگن که میوه ما ارگانیک است، مثلا می انگور ما، انگوری که در بازار عرضه میشه حداقل 3 4 5 مرتبه مواد کیمیایی روی از پاش دادگی است. مواد کیمیایی به خاطر امراض نباتی. اگر این 5000 میل ممکن است دفعه اول 50 میلی گرم از ما بگیریم به خوردن یک دانه سیب، خرابی از این چیز، خرابی از است که ماده کیمیایی در وجود ترسب میکنه، این طرح نمیشه. باز اگر در 5000 میلی گرم باز رسید 50% امکان داره که نفر بمره، 50% باعث مرگش میشه. مرگ خواست جانب الله تعالی است، ولی اسبابش اونمون ماده کیمیایی میشه. به هر حال استفاده از مواد کیمیایی باید مؤثر باشه، به وقت مناسب باشه، به اندازه مناسب باشه و تا ما هم از آلودگی محیط جلوگیری بکنیم، از تشکیل پتوجنات، از تشکیل مقاومت پتوجنات در مقابل از مواد کیمیایی. ډیره مننه استاد محترم. د نباتي ناروغیو په وړاندې د مقاومت لرونکي یا مقاومت لرونکي تخمونه ولې مهم دي؟ د هغې استعمال ولې مهم دی؟ د هغه اخیستل ولې مهم دي؟ مهربانی، شما خود یک تنه از تخم گفتین، ما از خود نباتم میگم. مثلا در درختان، در تخما معمولا کسایی که متخصص بخش است کوشش میکنن که در مقابل امراض بسیار عام، امراض بسیار رایج اما کشور نسلگیری بکنن. این نسلگیری 3 4 5 سال در بر میگیره، 3 4 5 سال در بر میگیره تا اون نبات در مقابل خشکی مقاومت داشته باشد، در مقابل گرما مقاومت داشته باشد، در مقابل پتوژن‌های نباتی مقاومت داشته باشد و بعد از او را چی میکنه؟ عرضه میکنه در بازار. اگرچه یک ذره زمانگیر است تولید از این، ولی در آینده هزینه کنترل هم کاهش میده و محصول به سطح بلند میره. این در قسمت غلا، در قسمت سبزی ها، در قسمت نباتاتی که یک سال هستن، نباتاتی که در یک سال هم کشت میکنی هم حاصل میگیری. ولی در میوه این کار کمی وقتگیر است، زمانگیر است و مشکلات زیاد هم با وجود میاره که تا یک ورایتی خوب ناکه، یک ورایتی خوب سیبه، یک ورایتی خوب شفتالو را یا زردالو را یا یک ورایتی خوب انگور ما شما که در مقابل امراض از خود مقاومت داشته باشه چی بکنیم؟ به دست بیاریم و او را عرضه بکنیم در بازار. نسبت به نباتات یک ساله، این نبات چند ساله است، نسبت به نباتات یک ساله یک اندازه وقتگیر و زمانگیر است. اما در هر دو صورت استفاده از ورایتی‌های مقاوم، استفاده از کلتیوارهای مقاوم، استفاده از تخم‌های
تصدیق شده یا بگویم تخمای مقاوم هزینه کنترل هم کاهش میده و در این زمان سطح عاید ما را یا محصول ما را بالاتر میبره. استاد محترم، که نباتي ناروغۍ پر وخت تشخیص نشي، ونه پیژندل شي، څه پایله لري؟ در صورتی که ما امراض نباتی را در مراحل ابتدایی ما شما کنترل نکنیم، او را محو نکنیم، چی توسط خب ما دو نوع مواد کیمیایی داریم. میخوایم او را تشریح بکنم. دو مواد کیمیایی داریم. یکی مواد کیمیایی که محافظوی است، یعنی ما مواد کیمیایی را اکثرا مثلا لایم سلفر در مای هوت استفاده میکنه که هنوز پندوک در تاکات و مثلا تاک انگور هیچ پندوک هنوز سبز نکده. این به خاطر چیست؟ به خاطر محافظت. تعداد اسپورای قارچی که در ساقا یا در تنه نبات است، به خاطر از که امی اسپورا از بین بره وقتی که فصل نمو میشه رشد نکنه. یکی مواد کیمیایی است که به شکل سیستمیک استفاده میشه. اگر ما یک مسابقت برگ خود فهمیدیم، شناختیم که داغ‌ها یا داغ‌های باکتریایی است یا داغ‌های قارچی است، اگر به صورت ما استفاده نکردیم میفهمیم. مثلا یک جرب سیب داغ‌های سیاه رنگ ارچق مانند در روی برگا و در روی میوه تشکیل میکنه. در روی هر برگ به ده ها از او داغ تشکیل میکنه. در هر داغ از او در حدود 100,000 کنیدیای قارچ است. هر کنیدیای ازی شما فکر بکنین، در یک برگ 10 داغ، در هر داغ 100,000 کنیدیای قارچ است. 100,000 کنیدیای قارچ است. در صورتی که ما این را کنترل نکنیم، این 100,000 کنیدیای قارچ وقتی که رها شود در هوا، توسط هوا انتقال کنه، 100,000 برگ میتونه مصاب بسازه. لذا به خاطر جلوگیری از گسترش مرض، به خاطر جلوگیری از کاهش شدید محصول، به خاطر از اینکه خسارات هنگفت اقتصادی برای دهقان، برای باغدارای دیگه چه نشه در مجموع مزرعه ما کاملا نابود نشه، باید مرض در شروع تشخیص و اقدام به چیز بکنیم. خوب است که اول وقایه بکنیم. در صورتی که وقایه نتیجه نداد، باز در مرحله اول، در مرحله ابتدایی باید مرض چی بکنیم؟ کنترل بکنیم. ډیره زیاته مننه قدرمن استاد پوهاند غلام رسول فیضي صاحب چې راغلی مرکې ته او موږ سره مرکه وکړله. وروستیو کې د ټولنې د داسې فرد په توګه باندې چې په دغه برخه کې کافي تجربه لري او په دغه برخه کې مو محصلین روزلي دي، همدارنګه په دې برخه کې پوهه لري، هیوادوالو ته او بالخصوص هغه ورونو ته چې دهقانان دي، بزګران دي، هغو ته مو پیغام څه دی؟ بسیار خوب است که تشخیص صورت بگیره، ولی در قدم اول باید دهقانا از تخمای سالم استفاده بکنن. تخمی که شکسته باشه، تخمی که مریض باشه، تخمی که مصاب باشه از استفاده نکنن. تخمایی که تصدیق شده باشه استفاده کنن. از تخمای مقاوم استفاده بکنن. اگر خودشم از تخمایی را که مثلا باجنرمی تولید کرده، باجنرمی بسیار کلان خوب تخمش گرفت، خب باز خوب است که به خاطر دو مرحله که اگر قرار باشه که در مقابل پتوژن‌ها یا عاملین تخمزیش مبارزه بکنه، در اون صورت خوب است که همراه آب گرم 49 درجه سانتیگراد و در صورتی که اگر مزرعه‌شان بسیار ملوث باشه، خوب است که همراه یک قارچکش استفاده بکنه. در صورتی که خودش تولید کرده، وایی که سرتیفاید است، وایی که تصدیق شده است، با ضرورت به همی دو پروسه نداره. او تصدیق شده است، در سرش لیبرش نوشته است. دیگه وسایل زراعتی که استفاده میکنه، از چاقو شروع، ما کمتر یا شاخه‌بری میکنن. شاید استادای هارتیکلچر بر شما نگفته باشه، اگر ما یک شاخ مصاب توسط قیچی کردیم، با یک شاخ سالم هم قیچی کردیم، در واقع ما چی کردیم؟ در واقع ما پتوژن یا عامل مرضی را در شاخ سالم انتقال دادیم. دیگه باید وقتاً فوقتاً مثلا کچولو را نصب میکنن. این در قسمت شاخه‌بری بود.
کچالو رو نصف میکنن، کچالو کش میکنن. خب چشمکاش چرا هر تخمه کچالو باید یک چشمک داشته باشه. یک کچالو رو سه چشمک یا چهار تخم جور میکنن. یک کچالو رو که نصف کردی، اگه او کچالو من پیشترم در بحث روز گذشته شما ذکر کردم که مثلا پوستگی قوی کچالو یا دیگه امراض کچالو داشته باشه، یک کچالو میتونه امو چاقویی که یک کچالو رو توسط قطع کنیم به 100 کچالوی دیگه که ما شما سرش قطع میکنیم تا 100 کچالو رو اونا میتونن انتقال بدن، یعنی ضد عفونی بکنن وسایل خدا، تمام ابزار خود ضد عفونی بکنن. دیگه مدیریت درست داشته باشه، هم مدیریت در رابطه با آب که از کدام آب استفاده شود، هم مدیریت با خاکش که خاکش بقای نباتی نداشته باشه، بقای نباتی رو شما دور بکنیم، یا بقای نباتی باید تجزیه شده باشه. تجزیه شده غیر از او اکثرا در ظرف 3 ماه 4 ماه تجزیه نمیشه، به خاطر که تجزیه از او هم حرارت مناسب کار داره، هم رطوبت مناسب و هم زمان مناسب کار داره تا تجزیه شود. او را مدیریت درست بکنه، آب به شکل منظم بده. اکثرا شما مشم دیده باشین امرای دیاقین ما دیدن که در تابستان گرما که زیاد باشه، قسمت انجام بادنجانومی، قسمتی که ساقیش وصل است نه، قسمت او طرفش اکثرا سیاه میشه، باز میگیره مرض زده. او مرض نیست، او میفهمین چی است، او بلوسم انرات میگن یا پوسیدگی انجام میوه، او ناشی از قلت آب بوده که آب در تایم مناسب برش نرسیده و دفتن آب برش دادین، بعد از مثلا بعد از 3 روز باید هم میدادین، بعد از 10 روز آب دادین، او انساج خشک شده و دفتن آب جذب نمیتونه، انساج کشته شده. عامل اولی از این قلت آب بوده، عامل دومیش باز باکتریا سر عمل میکنه، او چیزی پوسیده شده باکتریا عمل میکنه. دیگه کنترل حشرات ناقل، ما گفتیم که تعداد زیاد تمام ویروس ها و تعداد از باکتریا را میتونه حشرات انتقال بده. کنترل حشرات یک زمینه عزیز که ما شما کنترل میکنیم نبات سالم خود از نباتات مصاب. چرا این حشرات مواد یا بگیم پروپاگیولا یا اعضای تکثری یا سپورای قارچ و حجرات باکتریا را و از ذرات ویروسی را میتونه که امرای خود انتقال بکنه. دیگه به شکل منظم گیاه ارزی خود باید وقتا فوقتا کنترل بکنه. اگه در نباتات مونیکاتیلیدین است، نباتاتی که چیز یک مشیمه‌ای نباتات مشیمه‌ای که ضرورتش نیست باید از بین بره، یعنی طور تنظیم میکنه. چرا خود گیاهان ارزه، گیاهی که مثلا کچالو در مزرعه بادجانمی یک گیاه ارزه است، کچالو در مزرعه بادجانمی یک گیاه ارزه است، غیر از گیاه ارزه دیگه که وجود داره. هر گیاه ارزی که خلاف خواست چیز، چرا محیط بسیار مناسب برای رشد و نمو تعداد زیاد از پاتوژن‌های ساری نباتات هم میتونه شما داشته. دیگه استفاده درست و علمی از ادویه‌ای کیمیایی که قبلا ما بر شما تذکر دادم که کدام ادویه چی رقم با چه استفاده شود. ډیره مننه استاد محترم چې راغلی او با وجود دومره مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ، موږ سره مو مرکه وکړله. مهرباني، زیاد خوشحال شدیم. امیدوار هستیم که آنچه را که در این وقت کم خدمت شما عرض کردیم برای شما، برای دیاقینی که از صدای ما را میشنوند از استفاده درست بکنن و برای کشت زراعتشان مفید و مؤثر واقع شود. بیا هم ستړي مشئ درنو اوریدونکو، تمه ده چې لومړی برخه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او داسې پوښتنې پکې شوي وي چې یو څه معلومات مو ترې اخیستې وي. دوهمه برخه ده او په دې برخه کې مو درته مقاله چمتو کړې ده. مقاله مو د هوږې په اړه باندې تاسو ته چمتو کړې ده تر څو د هوږې په ګټو باندې او هغه ناروغۍ چې هوږه پکې رول لري تاسو ته در وپېژنو. وایي هوږه د زکام درملنه ده، د وینې فشار او د کولیسټرول کچه ټیټوي او د نورو دردونو دوا هم ده. آیا دا څرګندونې ساينس تایید کړي او څنګه کولی شي په خپلو ورځنیو خوړو کې ډیره هوږه وخورئ؟ آیا هوږه په ټوله کې د روغتیا لپاره ښه ده؟ د ماشومانو د تغذیې متخصص او د برتانیا د تغذیې د ټولنې ویان باهی وندیبور وایي هوږه زیاته اندازه پوتاشیم، فاسفورس،
زنک، سلفر او په معتدله اندازه مګنیزیم، منګنیز او اوسپنه لري. کولی شو دا یو حیرانونکی بوټی وبولو. خامه هوږه د الیسین له اړخه بډایه ده. یو عضوي سلفر مرکب چې ډېرې روغتیایي ګټې لري. هوږه نه یوازې د بدن لپاره د اړینو مغذي موادو پراخه سرچینه ده، بلکې د پریبیوټیک فایبري سرچینې په توګه هم مهمه ګڼل کیږي او د کولمو باکتریاو ته د مغذي موادو چمتو کولو لپاره حیاتي رول لري. بې ضرر میکروبونه د هاضمي سیستم روغتیا ډاډمنتیا لپاره دغه فایبر ته اړتیا لري. آیا هوږه د وینې غوړ او فشار ټیټوي؟ په 2014 کال د ایران په اصفهان پوهنتون کې یوه څېړنه ترسره شوه چې ګډون کوونکو پکې 8 اونۍ هره ورځ 20 ګرامه هوږه او یوه کاشوغه د لیمو اوبه څښلې. د څېړنې پایلې مثبتې وي او د دوی د کولیسټرول او وینې فشار کچه راټیټه شوه. په ورته کال یوې بلې څېړنې ښودلې چې د هوږې خوړل کولی شي د وینې فشار ټیټ کړي، خو که د سټنفورډ پوهنتون نظر وپوښتئ بل ځواب به ترلاسه کړئ. په 2007 کال کې دغه پوهنتون څېړونکو د یوې څېړنې پایلې خپرې کړې. دوی دا زوړ باور ردوي چې هوږه د کولیسټرول کمونکې ده. په هغه څېړنه کې پر 200 کسانو چې د کولیسټرول کچه یې نورماله وه 6 میاشتې هوږه وخوړه او ولیدل شوه چې هوږه خوړل د وینې کولیسټرول LDL یا بد کولیسټرول په کمولو کې هیڅ اغیزه نه لري. د دې څېړنې لیکوال پروفیسور ګاردنر وایي په څېړنه کې هره ورځ د هوږې یو پلی کارول شوی و. آیا څېړنو ښودلي چې هوږه کولی شي د زړه ناروغۍ مخنیوي په برخه کې د ډاکټر ګاردنر ذهن بدل کړي؟ هغه وایي زموږ څېړنه د 200 کسانو په ګډون په 6 میاشتو کې په لوړ کیفیت او د متخصص ځواک په مرسته ترسره شوې او د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ د 1.4 میلیونه ډالرو مالی ملاتړ کړی. دا به ما لپاره جالبه وي که زموږ له څېړنې راهیسې په داسې اعتبار او دقت سره بله څېړنه ترسره شوې وي او که دا ډول څېړنه شوې وي غواړم په اړه یې پوه شم. ډاکټر ګاردنر زیاتوي دا د منلو ده چې هوږه روغتیا ته ډېرې ځانګړې ګټې لري، خو دا اسانه کار نه دی چې دا ګټې په سمه او علمي طرح سره د معتبرو څېړنو په بڼه کې ښکاره کړي. آیا هوږه د سرطان ضد خاصیت لري؟ د ناروې د ساينس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې پروفیسور ماریت او د هغه همکارانو هم دا موضوع د سرطان په اړه د پوهنتون د څېړنې د یوې برخې په توګه څېړلې ده. موږ وموندله چې د تازه هوږې زوخه د سیلولر فشار میکانیزم فعالوي. دا د هغو حجرو پاکولو یا ویجاړولو کې مرسته کوي چې د پروټین نوي کولو او تولید کې ستونزه لري، هغه حالات چې د سرطان ناروغان یې تجربه کوي. موږ فکر کوو چې پر سرطان د هوږې مثبتې بیولوژیکي اغیزې خورا مهمې دي. څېړونکي ډلې د تازه هوږې او ایتانول یوه ګډوله شربت جوړ کړ چې د سرطان څو ډولونو لپاره ګټور او اغیزناک ثابت شو. آیا هوږه د زکام مخه نیسي؟ که څه هم ځینې کارپوهان په دې اړه شک لري، خو داسې څېړنې شوي چې ښایي هوږه د زکام مخه نیسي. د لویدیځ سیډني پوهنتون پروفیسور مارکن کوهن په دې برخه کې څېړنې ترسره کړي. د هغه څېړنې د دې نظر د رد یا منلو لپاره کافي شواهد نه دي موندلي، که څه هم هغه په دې فکر دی چې هوږه په دې برخه کې ګټوره ده. داسې شواهد شته چې د انتاناتو سره د مبارزې لپاره هوږه د ملاتړي کار کوي او هوږه د انټي مایکروبیل او انټي وایروس ځانګړتیاوې لري. وروستیو څېړنو ښودلې چې هوږه د ویروس ضد خاصیت لري او کولی شي د بدن حجرو ته د ویروس د ننوتلو مخه ونیسي. څنګه کولی شو په خپل خوراک کې ډېره هوږه شامله کړو؟ ونډي بیور وایي که هوږه ګټورې ځانګړتیاوې ولري په دوامداره توګه او په منظمه توګه په خپل رژیم کې د هوږې شاملول د ښې روغتیا کلي ده.
خو په دې برخه کې کومه جامع نسخه نشته. هدف دا دی چې په اونۍ کې لږ تر لږه یو ځل په خپلو خوړو کې هوږه وکاروئ. هوږه د خونې په حرارت کې وساتئ. کلکه هوږه واخلئ، په یخ وچ تیاره ځای کې وساتئ، په یخچال کې مږدئ. که د هوږې پلی نرم شوی وي یا رنګ یې بدل شوی وي او د پوټکي لرې کولو پر مهال رنګ نسواري ډوله وي، خرابه شوي، مه یې کاروئ. آیا هوږه د هر چا لپاره ښه ده؟ وینډیبیور وایي د ځینو خلکو لپاره هوږه د هاضمې ستونزو لامل کیږي. له بده مرغه د هوږې خوړل ځینو خلکو لپاره پیچلتیاوې رامنځته کوي، په ځانګړې توګه هغه خلک چې د کولمو سنډروم لري. له همدې امله ټولو په ځانګړې توګه د کولمو په سنډروم اخته ماشومانو لپاره مهمه ده چې د هوږې پر وړاندې د زغم اندازې وسنجول شي. د هوریت راډیو درنو اوریدونکو او د کرکیلې خپرونې درنو مینوالو، دا وه د دې اونۍ لپاره د کرکیلې خپرونه چې ما محمد شریف همت درته وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې چې له یوې نوې موضوع، نوې میلمه او مقالې سره تاسو ته حاضرېږم، ما ته اجازه راکئ. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان. آیا پوهیږئ چې د انسان په ورځني ژوند کې کرکیله څومره اغیز لري؟ آیا می دانید که زراعت شما منبع عایداتی مواد خام است؟ څنګه کولی شئ ښه کرونده ولرئ؟ چگونه می توانید زراعت و مالداریتان را عاری از امراض و آفات طبیعی بسازید؟ دا او د دې ته ورته پوښتنو ځواب مو په کرکیله خپرونه کې د هیواد له مشهورو کارپوهانو واورئ. در برنامه زراعت از کارشناسان و متخصصین زراعتی خواهیم شنید که چگونه زراعت پیشرفته و عصری داشته باشید. کرکیله زراعت